کی لو زما ته خبر ذکر کوم او دا به ان شاء الله فائدہ من خبرې دا نن سبا یو څو خبرې ډېرې مشهورې شوي دي یوه د ښځې خاوند اکثر د یو بل سره طبیعت نه لګي یو دا خبره ډېره مشهوره ده نور خواله خلک راځي کور کې یعنې سکون نشتي او طبیعت مې نه لګي ښځه اکثر وایي د خاوند سره مې طبیعت نه لګي یو دا خبره ډېره عامه شوې ده دویم د ښځې او د نارینه په ناروا طریقو سره ملاوېده دا ډېر شوي دا دوه خبرې ډېرې شوي او د دې دواړو بنیادي وجه دغه شی دی تاسو سره چې په جیب کې پروت دی د انټرنېټ دا د دې وجه ده دا سړی په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې ته خو ځان لپاره حلال کړي دي که نه هغه حرام دې ته وایي چې زانه په لار روانې دې ته به نه ګوري حرام صرف څه دي ټیک ټاک والا څه ده هغه حلاله فیسبوک والا هغه حلاله او محسوسو پیری دا وي دې خبرو دې درسونو کې باید دې ملګرو ته څه دلیل معلوم یې موږ ته دې وښیي چې خبرونه والا جنۍ ته کته جایز دي ټیک ټاک کې جایز دي فیسبوک کې ګوره یوټیوب کې ګوره دا جایز دي هر چې په لار روان هغې ته به نه ګورې دا بیا حرام دي ځکه چې الله وایي د نظرونو حفاظت وکړي نو د نظر حفاظت صرف په لاره کې ورته ورځه دا سره چې په دې جاخو کې مبتلا یې کړه او دا جنکو ته ګوري وهوي کار دغه فحاشي او ډمټو وي د دې د خپلې ښځې سره طبیعت نه لګي او ښځې چې کله دا موبایل استعمالوي او په دې کې دغه هلکانو ته ګوري چې د هغوی کار ډمټوب او فحاشي او ځان یې سنبال کړی او څه چلونه یې په ځان کړي او خاوند یې دغه شډل بډل او ساده باده هغه به د خپل خاوند سره طبیعت نه کوي دا د حقایق بیا چې والعیاذ بالله د فحش فلمونه ګوري او فحش کارونه ګوري او دا سندرې او دا ګډېدا او دا ناروا طریقې او ناروا چلونه ګوري دا چلونه بیا د خپلې ښځې سره دې ته پکې نه ګوري چې دا حلال دی که دا حرام وایي فلم کې دا پاټ شوی دی هغه سندرې کې دا چل شوی دی په ډمټوب کې دا شوی په ډرامو کې دا شوی دی په پروګرام کې دا کار شوی اوس به دې دا کار په کور کې کوي دا د تلویزیون حقیقت بیان کوم که مني او که نه مني نن سبا دا دوه خبرې عامې شوي د ښځې او خاوند د یو بل سره نه لګېده په ناروا طریقو سره د یو بل سره ملاوېده د ټول برکت ته دغه انټرنېټ دی چې د ډېرو په هغې باندې بریک نه لګي او د ځان دپاره یې حلال کړی او څه جواب به ورسره وي الله نه به یې ورکوي تیار کړی به یې جواب دومره ډاډه چې لګیا ده خو څه جواب به ورسره کېدی شي ځکه داسې ډاډه لګیا دی د ایمانونو طبعي د خلکو وکړه خبره والله د تقوا د دیندارۍ د ذهن د بدن د نظر د پیسو د وخت کومه طبعي زه تا ته ذکر کوم چې هغه دې انټرنېټ د ډېرو خلکو دا قرآن پروت دی په غریب باندې یو انچ دوه لګېدلی دی په دې جوماتونو کې لاس او په انټرنېټ کتو باندې سترګې سرې شوې لاړ شه ته ډاکټر پسې ته ډاکټر پسې لاړ شه چې هغه د سترګو ډاکټر او تپوس دې وکړه ډاکټران وایي اوس ټول رش په هغوی باندې د چا سترګې زخمي دي چا هغه سرې شوي دي چا په سر درد لري ټول په دغه شي برکت تقوا خو تلې راغلې واله ملګرو سره چې ناستې ته به وایي چې دا یو غوټ د زمانې بزرګ دی سبحان الله استغفر تقوا د الله نه ویرېږه
او چې ځان لشي بیا د تقوا په تېرېږي هغه ځای کې بیا د تقوا په تېرېږي بدن ورسره تباه شو پکې چې خوب نشته د خوب په ټیم کې دغه شی ګوري ارام سکون نشته د ارام په ټیم کې دغه شی اوس یو سړی هغه ماسپښین دمه کوي 1 غنټه په 1 غنټه کې دی 40 منټه موبایل ګوري دا څه دمه د شپې چې ته موږ ماسوتن درس دی ډېر مزه کوي هغه دا چې موږ سهار لاړ شو بیا راځو ستړي وو دا سړی چې د ماسوتن د لمانځه نه بعد په دې کټ کې پرېږدي موږ ته معلوم دي دا د خلکو سره موږ اوسېږو چې سره بلې دنیا نه یم دې کټ کې چې سم دي دا هغه 12 ګوري په دې موبایل کې ګوتې خو د الله په کور کې ناسته یو 2-3 نصیحتونه اورېده دا په ده باندې سم بوی شي مال د مال تبعي که یو ته وایي چې راشه ته غریب دی 10 روپۍ ورله ورکړه دومره فریادونه به درته وکړي او د دې انټرنېټ به یې دوکانونه ورشي دې مارکېټ کې دلته دې ورشي رشوې نه لاړ شي وګورئ څومره خرچې به دې موبایلو باندې کېږي او په دې انټرنېټ دې به وایي چې دا پیسې ورکړي د غریب نه هم ورکوه که تکړه نه او نور چاله نه جوړ کړو دغه پیسې ولېږه خپلو بچو له چېرته پیسې وخوري څه به پرې والي سبق به پرې وي څه فایده ومیلاو شي او په دې کې دې الټه دا ګټه وکړه چې دین تقوا هغه د نن لاړو د ښځې سره دین تربیت نه لري د ښځې کېدی شي ستا سره تربیت نه لري بدن دې پکې خراب کو هر شي نو دا به درته یو نقطه ذکر کړه چې نن سبا چې دا څه جاهي ماهي کېږي نو د هغې ګډ سرور څه دی هغه د انټرنېټ